د الله رسول فرمایي د چا امانت ځان سره مې ځده ځکه په امانت کې به خیانت تر څه وسی او چې خیانت تر څه وسی د منافق سړي علامه څنګه عجیب خبره دي د چا امانت ابو ذر غفاری رالی ورته ویل یا رسول الله تماته یو گورنری شي مې راک د الله رسول فرمایل دا شان مکه دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی او بیا ورته د الله رسول ورته فرمایي ابو ذر غفاری ته ولد چا امانت نه دی امانت ځان سره مې ځده نه ستاسو بیا پای کمی وکوتای وسی بیا وسه چم کوي څه ضرورت دی د 4 روپۍ څه کوي د چا موټر څه کوي په مشت کې ډیر خلک ستا غجر شکر راګي چا د موټر غنه وای وای څه ضرورت دی ورکشت به 300 روپۍ ورک ضرورت نشته چې خپل موټر اشه دغه موټر دی چې اخیرا سو یا سټ مخته دی یا شاته دی یا لږ خشه پټرول خورل سی وی دی یا چپه ودروي هغه یار مش څه ضرورت دی ازادي خو ډیر عظیم نعمت دی ازادي ډیر عظیم نعمت دی خو موږ دا نعمت خوړلې نه ده موږ د غلامۍ په ژوند کې ډېر خوشاله کیږو او بیا امانت نه ده چې زه خامخا وتا ته روپۍ کښېږدم موټر ودروم امانت ده چې اوس یو کرایهدار دی په یو سرای کې په کرایه پروت دی نو ته دا مه کوه چې ته راولاړ سې وروره د خپله ځان یې د کډیان پکې جوړ کړي دي میخونه دې پکې ټکولې دي او شیشې دې ماتې کړي دي جالۍ څیرې سوي دي دا مه کوه دروازه ماته سوې ده د کرایهداران نه دا بس په اخر کې چې دا سرای داسې کې چې ته به واده په دې کاپیران اوسېدل په دې کې حیوانان و دا ما یو ډېر ښه سړي ته ورکړی و زموږ ماجت لمانځل هم راتلی یو ډېر بزرګ سړی یم و تسبیح هم ډېر اړوي دا چیش دی هزارګان نه دي هزارګان ته یو شی ورکړه چې ور دې کوي دا ستا کور په کرایه دی چې وځي دی در رنګوي دی در رنګوي دی بل صفا جاروي کې پرینځي بس بیا تا ته خپل مکان بیا تا ته لا خوند درکړي چې یاره کور یې وده از موږ هغې وایي یاره زما څه دې اډوانس اخیستي ولې اډوانس یې ستا د غلا د وجې درڅه اخیستي وې چې ته غل یې سبا به دې بل په ما پسې پرېږدي انو راولاړ سي ورور شیشې ماتې سوي بلپان مات سوي بټنان مات سوي پنکه نسته ما خو تا ته ډېر صفا کور درکړی دا ته چې کم سے کم جارو کولی خو دې سو هغه د اوبو ټینکۍ وروره سر یې خلاص دی چوټې پکې پرتې دي لرګي پکې پراته دي هریان به چې خدای دا اوس سپۍ ته مې ورکړی و حیوانانو ته مې ورکړی وی کما انسانانو ته ورکړی و یعنې ته دا څونه لویه خبره دا امانت دی ته مجبوره سوې امانت اوس په امانت کې خیانت مه کوه المجالس بالامانه د الله رسول فرمایي دا مجلس ته امانت دی چا مجلس درته وکړي دا به چاته کوي نه دا امانت دی پرونی چړې راته ویل مولوي صاحب یو چا ول دی ډېر ښه بیان کوي خو دا هغه مې دی چې څوک ورله راشي هغه کیسه دی خامخا په بیان کې کوي ما ورته ویل ما دا ویلي دي چې دا پلانی سړی دی یا ما دا ویلي دي چې زموږ د علاقې سړی دی یا ما دا ویلي دي چې مطلب دا زه خپله نه پېژنم نو ته بیا څه وپېژنې بیا چې زه کومه خبره کوم زه هغه داسې خبره وکړم چې مطلب هغه د افغانستان خبره یې وروره زه بل ځای پکې جوړ کړم خبره داسې جوړه کړم چې هغه دا ځای نه ښایم هغه د ځوان خبرې خو زه ځانداره کوم ورته جوړ کړم چې یاره داسې څوک راغلی و ما کله داسې کړ دا کارګزاري ده نو دا خو عبرت دی ټول قرآن په دې خبرو نه دی ډک د عادیانو سمودیانو د لوط علیه السلام د نوح علیه السلام د قوم دا عبرتونه نه دي نو ښه چې ماله خبره راغله زه تا څنګه پوه کړم نو زه تا ته څنګه د ځانه یو خبره یو مجلس چې دی هغه سټارټینګ غواړي یو توری به ږدي دغه ځای به سټارټېږي نو توری دا تا کښې شو چې یو زنانه راغلې و هغې تعویض غوښته یو زنانه راغلی او په هغې سیر سوی یو زنانه راغلی او په هغه جادو سوی یو سپین ږیری راغلی و زوی ښکنځا ورته کړې وه یو زوی راغلی و پلار داسې ورته کړې نو دې ځای خبره سټارټ شوه نو که زه دغسې مجلس شروع کړم نو به خلک ورته وایي دا یې د څه پورې وویلې دې څه وایي وایي دا یې د څه پورې وویل زما خو لا سر نه دی په خلاصوي د دعوت تبلیغ والا نه وي چې ولاړ چې د هغې خواراج بیا کارګزاریانې بیانوي هغه دغه شی دی د عبرت لپاره بل ځوان راغلی و مولوي صاحب زما کیسه په بیان کې بیا نه کوي ما هلته داسې وکړه دا کیسه در ګرځوه ځه په مخه دې ښه څه کیسه بل مولوي صاحب ته وکړه چې هغه بیا بیان کې نه کوي شرطونه به نه راباندې ږدي زموږ یو عزیز دی هغه موټر کې څه بیریږي دی چې موټر کې سره کښېني مولوي صاحب موټر به نه ځغلي ورور موټر ولاړ دی اشا موټر کې پسې راسه شرطونه به نه سره ږدو صحیح ده که زه تلم نو ته به هم را سره ولاړ شم ته بیا څه در ما ډېر ښه ژوند غواړې ولا تقبض امانت به د چا د ځان سره نه حضرت معاذ بن جبل ته محمد رسول الله وایي دی وصیت درته کوم لکه خپل ورور ته چې کوم سکه ورور ته سړی وصیت کې سره کمې کوي بیا ورته وایي معاذ ډېر راباندې ګران په خدای قسم راباندې ګران قسم یې ورته واخیست صحیح سلو
اوس خبره دا نه ده چې یوازې پیغمبر علیه السلام مبارک معاذ بن جبل ته وکړه، دا ټول عالم اسلام ته کړې ده، دا ټول عالم انسانیت ته کړې ده، دا ټول جناتو ته کړې ده. نو ته به څه چم کوې؟ د چا امانت ځان سره مه ویږده. مجلس امانت دی، مشوره امانت دی، المستشار مؤتمن. مشوره تعالی یو سړی رالی چې یاره داسې یو چا زوی ته کوزده ورکوم دا پلاني زنانه ده په دې کې ته څه وایه؟ نو هغه زنان ته په خبرې چې هغه هغسې بل نو هغه ته به بیا وایي چې دا خبر دا پروا نه لري، دا مشوره ده. مشوره په امانت په خیانت نه کوي. که هغه ښځه ابوالعزیز ځوان راغلی و مولوي صاحب داسې واده مې وکړ بیا چا راته ویلو چې دا داسې کور داسې، هغه ښځه در ما تقریبا 20 کاله مشره ده، 20 کاله مشره ده. اوس ته څه چم کوې؟ زه دا تا حال پټ کړی نو دی خو کوچنی دی، هغه عمر تیر دی، اوس د دې څه چش جوړېږي دا تا چې اوس خبره پټه کړې وه، د 2 منټ دپاره دې خبره پټه کړله وه، د 100 کالو غم دې و کور ته ورته جوړ کړي. نو د الله رسول فرمایي مشوره امانت دی. هغه مشوره ورکوې چې کوم د ځان دپاره خوښه یې. ستا د زوی دپاره دې څنګه خوښه ده، د ده دپاره به هم هغه خوښه یې. یو څوک کرایهدار ورور په یو محله کې کور په کرایه نیسي، په دې کې بد خلک دي، بیکاره خلک دي، خلک د افغانستان مهاجر راشي ورور بیا یې تنګوي، ذلیله کوي، بیا کور دین دورې کوي، نورې خبرې ورته جوړوي. ورته ووایه دا غل دی، دا ډاکو دی، دا ظالم دی، دا بدماش دی، د سره یې مه نسه، پټ ورته ووایه، بل کور ووښیه. صحیح شو؟ امانت به د چا سره، د چا امانت به د ځان سره خوندي کوې نه. او امانت ډېر زور غواړي، امانت ډېر زور غواړي. او بیا چې په امانت کې خیانت وشي دا بیا د هغه لا ډېر زور غواړي. خبرې ډېر دي عزیزانو، ما مجلس ما خیال اوږد سلو خو خیر عزیزانو، الله رب العزت دې موږ ته هدایت وکړي. معاذ بن جبل ته چې محمد رسول الله مبارک څه ویلي و، الله دې هغه ټولې خبرې موږ ته رانصیب کړي، الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو. والله رب العزت دې موږ ته داسې ژوند راکړي چې الله په راضي شي، داسې ژوند راکړي چې محمد رسول الله فرمایلي. الله دې د شرمندګۍ وساتي، الله دې د رسوایي وساتي، الله دې د یو درپدرۍ وساتي، الله دې د داسې ازمایښه وساتي چې د ویلو هم نه وي. صحیح شو؟ الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې پر دې تور موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا وایو لا اله الا الله محمد